نو مولانا سید احمد پالنپوري رحمه الله فرمایي چې زه رالم خپل استاذ ته ما ورته چې اوس د فلانې ځای نه ما اوس انتخاب وشو دارالعلوم دیوبند کې نو څه وصیت راته وکړه. نو هغه راته وصیت کې 3 خبرې وکړې. ما ته چې بچې چې کله لاړ شي دارالعلوم دیوبند کې او چېرته چې دنیا په کومه کناره کې 3 خبرو اهتمام کوه چې کله ته استاد یې دا راتلونکي بچیان چې کوم درس او تدریس کوي. یو یې ما ته دا وفرمایل چې بیٹا فن کتاب نہ پڑھایا کرو فن پڑھایا کرو. طلبا په خبر کوي چې ورته وي چې فن وایا فن لولا کتاب ملولا. کیا مطلب د دې مطلب دا چې فاطمه چې بچي چې کله مثلا تا ته هدايه ملا شو هدايه صلات نو هدايه صلات مو وایا فقه وایا به ورته چې حضرت دې څه مطلب د ماته وی چې ګور ته کله درس کې باز دې پتا د قطبی ملو شي یا شرع تعظیم ملو شي دا مسله په شرع تعظیم دی حل کړي او تیسر منطق کې به اساني باز دې په شرع تعظیم دی حل کړي قطبی کې به اساني نو ماته چې بچي جب طلباو د درس کې نو د طلباو د درس لپاره فن پڑھاوا کتابو وپړه پوه شو بچي دې خبره چې کله هم درس کوو دا به ډېر زیاته فائدہ تاسو راکړي تاسو به یقین نشي زما به ورېږي کې چې کله درس انتخاب وشو نو زما به درس د قدري او کلب مبشر الحدیث مولانا حسن جان سے درس کې بری ترمیزي طلباو خوشاله د شیخ سے درس تاسو کې چاته اوسې پوره کړم د تاسو دومره سخت آسانو چوبه کتاب او تیمم وی چې بس دې کې 15 خبرې دي په دریو کې اتفاق دی په دوه کې اختلاف دی ودی د ټول باب په دې 15 خبرو کې حل شو. طلبه ډېر زیات خوشاله وي چې سبق یې اساني د شیخ سے کما. مولانا سید احمد پالنپوري رحمه الله تو فرمایي چې درس پڑھا چې درس کوي نو فن وایا کتاب وایا. دوی ورته دا فرمایي چې کله هم لاړ شي نو د طلباو ته د خپل اولاد زیات مینه ورکړي. طلبا ته ډېر قدرداني چې محبت اظهار ورسره کوي دا باندې ماشاءالله طلبا دي الحمدلله طلبا سره والهانه څه کوي د محبت اظهار کوي دعا. او درې مې راته فرمایي چې بچیا په دنیا کې په دنیاي کارونو کې په هر کار کې د سنت اتباع کوه. د خلق په زړونو کې ودستا وقعت په لباس کې د سنت اهتمام په خوراک کې د سنت اهتمام په ګرځلو راتلو کې د سنت اهتمام ساته. الله تعالی د سنت اتباع د وجه نه د مخلوق په ځای کې ستا محبت او عظمت پیدا کوي. څو خبرو ته کړې وي نو یو بس پڑھاوي فن پڑھاوا کتاب پڑھ. دویم دا چې د طلباو سره والهانه د محبت څخه کوي اظهار کوي. او درېمه خبره دا کوه دا راته ویلي چې په هر ځای کې ګوټ نه بیټ نه چل نه پیر نه وټ نه بیټ کې د سنت څخه ساتنه اهتمام سره. دا خو هغه بچیانو دپاره چې کوم دوره حدیث نه به فارغېږي مخکې به درس او تدریس مشغله کېږي. درېمه خبره دا چې ما تاسو ته وایي انک لعلی خلق عظیم. دې کشانو بچیانو دا ځان درته وایم تاسو ته نه وایم. الله دې موږ تاسو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ښایسته اخلاقونو یو وافر مقدار کې یو لوی حصه د اخلاقو څه شي کېده نصیب. موږ تاسو خیال کوو که نه کله شیشې ته ودرېږو نو چې شیشې ته ودرېږو کومه دعا وایو اللهم شاباش اللهم احسنت خلقي فاحسن اللهم احسنت خلقي فاحسن خلقي. نو دوه څیزونه شول یو حسن اخلاق حسن خلق او یو شو حسن خلق. څو شو دعا خلق او خلق. خلق چاته ویل شي خلق چاته ویل شي خلق ویل شي تناسب او اعتدال د اعضاء. تناسب او اعتدال د چا د اعضاء دې ویل شي لکه سترګې پوزه وګونه شونډې مخ. الله تعالی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الانسان چې لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی راځي چې نبی علیه السلام بالطويل المتردد نبی علیه السلام ډېر نه لوړو بالقصير المتردد نه ډېر ټیټو او نبی علیه السلام ډېر نه لوړو ځکه چې د خلق حسن دپاره چې انسان ښایسته وي دې دپاره تناسب د اعضاو شرط. په ایماندارۍ وویل چې یو کس یې که نه ډېر زیات ټیټ وي که هر څومره ښایسته وي بدرنګي که ښایسته او که یو سړی لوړ وي ښه پوره لوړي ته ودرېدلی نو هر سړی پورې نمونې په نظر ورته ګوري هغه هم ښایسته دي. موږ تاسو شیشې ته ودرېږو نو چې خدای پاک نه ستا ډېره شکریا ده چې ستا مالا ښایسته کور که شپږ خپل تناسب سره ستا قد او قامت دی نه ډېر لوړ او نه ډېر ټیټ. پوزې ته وګورئ بعضې دوست احباب چې سترګې یې دغسې یې پوزه ډېره غټې طلبا سره ماشاءالله بیا پسې ډېر ډېر زبردست دي. وګونې غټې صاحب البطن صاحب الوزنین وایي ورته که غټو لاسونو والا یا داسې ملګري
نو د تناسب د اعضاء دې ته ویل شي خلق حسن لکه ظاهري په دې کې دوی د خلق حسن چاته ویل شي لکه څنګه چې د انسان ظاهر خولي دغه شان د انسان باطن څه شي دا کولی شي څه معنا موږ تاسو خو ښایسته اخلاق دې ته ویلی شي او دنیا والا په دې باندې والا د دنیادار طبقه په دې باندې والا ټریننګ ورکوي چې ته په ګاګ څنګه امپریس کوي چې تا له ګاګ راشي نو په ظاهره باندې چې مور ورته ډېر په ښایسته چي جان باندې ملوېږي ډېر په ښایسته طریقې سره ملوېږي خو زړه یې د بغض او د حسد نه ډکي زړه یې د حسد نه ډکي د بغض نه ډکي د عداوت نه ډکي او مخامخ په خندا باندې ملوېږي او موږ وایو د انتهایي زبردست خوش اخلاق نو حسن خلق ویلی شي د انسان اندروني جذبات او احساساتو ته موږ په دې محله کې پاتې کېږي 11 وروڼه دي څو وروڼه دي او ډېر ښایسته ځای کې ناست یم او ماشاءالله تاسو د امت کمزورۍ نه بیانوئ خو صرف خالي بیولو لپاره تاسو هغې علاقې نه لاړ شئ او چاسې سر به وکړئ چې په دې علاقه کې چې ټوله محله ټاون ته پریشان دی هغه څوک یې به نه دي چې دا لګي او هغه خرڅوي فروټ خرڅوي چې وی ګورې په فروټو اخیستلو په خریدو کې دومره زبردست اخلاق ګاګ سره یې هټو بغستي دروازه مرته کوله وایي چې وی ګوره چې محلې نه راشي خلکو دپاره در دې سر هغه علاقې خلکو ویل ډېر بهترین وروڼه دي زبردست اخلاق یې دي دا اخلاق دي که تاجرانه ده خو په زړه کې محله کې د پریشان امام تر پریشان محله تر پریشان واړه زاړه تر پریشان په سړک په روډ باندې چې د سودا خرڅوي نو خلک یې انتهایي زبردست شي دي دا ګاګ کې داخل دا خو تاجرانه اخلاق دي نو انسان جذبات احساسات دا په اعتدال کې راشي دې ته ویل شي خلقي حسن دې ته څه ویل شي مثلا د دې مثال داسې لکه اوس یو غوسه ده غوسه موږ تاسو له غوسه راځي نو دا غوسه د اعتدال کې راشي نه بې ځای ځای غوسه وکړو او نه چې په کوم ځای کې غوسه پکار ده په هغې ځای کې خاموش شو د دا خلق سیئه دي لکه په وړه خبره باندې انتهایي زیاته غوسه کول د دین خبره راله د دین احکاماتو خبر راله او ته په هغې وخت کې غلی ناست تا د یو کس فرض مثال پټکي پسې څه وایي ګیره پسې څه وایي شیخ ډاکټر شاه شاه صاحب وایي چې زه په فلسطین ته تللی یم نو فلسطین کې یو که نه او عربو خلکو د ګیرې تصور ختم دی په بعضې لرو یو کس لګیا وي چې سیکانو ګیرې یو ځل یې ووي دویم ځل یې ووي درېیم ځل پسې راتاو شم او امسا مې ورته هغه کوله چې دا اوس د غیرت د دین تقاضا ده په دې وخت کې دا غیرت تقاضا د چا ده په دې وخت کې چې اوس غوسه نه کوي نو دا غوسه خو د الله تعالی د طرفه یو انعام دی ځکه په غوسې باندې به ته هغه څیز ته ځان بچ کړي چې تا دپاره نقصان دي په غوسه کې اعتدال دا حسن خلق دی اوس موږ تاسو ذهن کې سوال راځي که نه که خیال یې وکړو دا یا چاته وایي یا نه وایي خو عمومي طور باندې په زړه کې انتهایي کمی کوتاهۍ محسوسوو یو استاد یو طالب سره ډېره لږه ډېره نرمي کوي اواز پې کوي موږ تاسو زړه ته تکلیف رسېږي کله سپېروچي حسد مرض راکې مبتلا د بل په ترقۍ باندې نفس شیطان هم په دې مصیبت باندې مبتلا کوي نمود المعیش راکوي د دنیا محبت راکوي د دنیا حرص راکوي طمع راکوي نفساني شهواني شیطانات او خیالاتو نه دغه زړه انتهایي ډک دی او د خپل زړه اظهار چاته وایي نو علاج هم څه وشي د اعضاء کې اعتدال کې تب راځي زموږ استاد په دې بزرګانو کې آبیدي کې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله لیکلي چې په هندوستان کې یو تحریک راوچت شو هغه تحریک نوم و جماعت الاحرار بناو یو سیاسي تحریک و ده او قیادت یې مولانا حبیب الرحمن صاحب کول او ته به سید الاحرار ویل او ډېر زبردست صالحانه خطیب و جوشیله بیان به یې کول او ډېر جوش سره اوچت و نو هغه به چې وکتل نو مولانا خلیل احمد د مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مزاج صوفیانه مزاج و او د درس او د تدریس والا غلبه به پرې وه قادر الکلام نو بیانونه یې چېرته نه دي کړي په تحریر یې ډېر زیات وایي دا به چې کله موږ ولیدو نو وایي به یې چې دغه په ځمکه باندې بوج دی طلبه علماو جو چې موږ اعلان کلمت الله لپاره او د نفاذ شریعت لپاره جدوجهد کوو او دا خو بس خالي لګیا دي د کتاب تحقیقي اعتراض وارد شو کتابو کې امام شافعي زنده چې بس بلې څه کار وکړی